زه نور صبر نه لرم، نمیشم خونه ما باسه څه وخت مې راغلی باسه دا خلک څه وایي؟ خلک دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم. هیله ده چې تاسو ټول بروغ او سلامت اوسئ. د چوپتیا ماتو خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم. هیله ده چې تاسو ټول بروغ جوړ او سلامت اوسئ. ګران اوریدونکو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي و شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خبرونه په دې موخه آماده او خبريږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازۍ ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خبرونه داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلارونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانون پوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خبرونو کې اورو چې څنګه کولای شو خپل ماشومان، نوي ځوانان او ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمله لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیریږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون لاره یې څه ده؟ د دغه ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خبرونه سره اوسئ. د چوپتیا ماتو خبرونه درنو مینوالو، په دې اونۍ او د خبرونه کې د ماشومانو د ناوړه ګټه اخیستنې پر وړاندې د بیلابیلو خلکو په خبرګونونو باندې بحث کوو. د نن ورځې په خبرونه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ ډپارټمنټ استاد پوهنمل شرف الدین اعظمي را سره په استودیو کې دی. استاد تاسو ته راغلاس وایم، سلام، ستړي مشئ. علیکم السلام اکبری صاحب، سلام تاسو ته او سلام ټولو هغو عزتمندو او درنو اوریدونکو ته چې موږ غږ اوري موږ سره په خبرونه کې پاتې. ډیره مننه. دوستانو، راځو د خبرونه د موضوع په ارتباط باندې لومړی پوښتنه له استاد نه مطرح کوو. ماشوم ځورونې یا کودک آزاری په ارتباط باندې دوستانو ته معلومات ورکړو چې څه ته وایي او کوم ډولونه لري. ماشوم ځورونه یا ماشوم آزار او اذیت کول هغه حرکت، هغه لمس، هغه خبره، هغه لیدنې، هغه په غېږ کې نیونې، هغه ښکلونې ته وایي چې ماشوم پکې ناراحته شي او د ماشوم د رضایت او میل او خوشحالۍ خلاف. په داسې یو وضعیت کې چې کله ماشوم له آزار او اذیت راندې راځي او د داسې یو کس په وسیله چې هغه له دنه لږ مشرم هي، دغه حالت ته، دغه وضعیت ته چې په هر اندازه یي، په هر کچې ارواپوهان د ماشوم د جنسي آزار او اذیت تعریف ورکوي. موږ معمولا ګڼ ډولونه لرو چې په لفظي ډول ترسره کیږي، یعنی په کلامي او په غیر کلامي ډول، په فزیکی ډول ترسره کیږي، په رواني ډول ترسره کیږي او د یو بد لفظ کارول یا رکیک الفاظو مسایلو ته کارول کیږي چې رواني اړخ هم هغه سپکي، له اقتصادي اړخ یو ډول مجبور کول یا تهدیدول راځي. پکې دا ټول هغه جنسي ځورونې دي چې په مختلفو نظریو کې په مختلفو ډولونو تقسیم کیږي. که چېرته دې ته راشو چې ماشوم ځورونې پایله او اغېزې کومې دي؟ زه یو مورد تاسو سره اشاره وکم او په دې صداقت پیدا غواړم د تاسو سره شریک کوم. زه امداوس په بهر کې، افغانستان بهر، په کاناډا او په انګلستان او په امریکا کې او دلته په افغانستان کې په لسګونو مراجعین د سلرمه چې 2-3 ماشومان لري، اولادونه لري او وادن لاس کاله 15 کاله تیر شوی دي، اما لجنو خاص او اروایی ناروغي سره مخ دي، شدید استرابونه لري، په ډیپریشن اخته دي، پانیک اٹیک لري، وسواس لري، یعنی وحشت زده دي او په ځینو خاصو جنسي ستونزو اخته دي. مثلا یو مراجع لرم چې 6 تر 2 کلو پورې د واده کیږي، دا یو جنسي ستونزه ده. تر اوسه پورې چې کله د جنسي اړیکه نیسي، دا د فکر کوي چې ټول عالم یې ګوري. دا ټول هغه قضایا دي چې زما مراجعین دي او دلته په افغانستان کې زه په لسګونو د سنجونې والکان لرم چې په سختو ربړو، په درسي ستونزو کې، په عاطفي ستونزو کې ښکیل دي. مثلا دا اوس یو مراجع لرم دلته په کابل کې، دا دویم ځل ده چې نامزدي فسخه کوي. زه ورته وایم ولې تاسو نامزدي فسخه کوئ؟ دا وایي چې کله چې د ما د واده وخت را رسیږي، ما ته هغه خاطرې چې پخوا په ما باندې د زما مشر ورور تېری کړی و، ځورولې وم، او هغه هم داسې خفیف ځورونې، مثلا لمس کړې ده، تېریم نه دي پې سوي،
دوی وایي چې کله چې واده ته ورنږدې کېږم داسې کېږي لکه اسمان او ځمکه سره یو ځای کېږي او زه وایم عاجل د ما په خلق خوی کې بدلون راځي دواړه کورنۍ تصمیم ونیسي دا واده نه کېږي په کورنۍ اړیکو کې په دفتري اړیکو کې په ښاري اړیکو کې په دا اوس تاسو په سوشل خواله رسنیو کې وینئ چې ځینې هلکان ځینې نجونې په بهر کې څه ډول کمپاینونه کوي د بچه‌بازۍ مسایلو ته دا ځکه چې دوی عقدې سوي دي دلته تیري تجاوزونه پې سوي دي دلته هغه د تخلیه فضا او فرصت نه و اوس بهر کې انستاګرام او یوټیوب په لاس ورغلی زیاتر چې بزرګي کې ترسره کوي او زه فکر کوم چې د بچه‌بازۍ خطر تر بل هر خطر نه په افغانستان کې ډیر ده ځکه چې جنسي مسایل په افغانستان کې ډیر تابو دي یعنی تاسو هر بې غیرتي منلای شئ غریبي منلای شئ بېوزلي منلای شئ هر ناتار منلای شئ حتی معیوبیت منلای شئ شهادت مړینه منلای شئ اما د زوی په زوی تیری په میرمن تیری په خاوند تیری په بچی تیری نشي یا خپل په ځان نشي منلای که چیرته راشو څنګه کولای شو په یوه کورنۍ او ټولنه کې د ماشومانو له ځورولو نه مخنیوی وکړو زه فکر کوم چې زموږ میندې پلرونه ځینې ستونزې لري اول خو تر ټولو لویه مسله د اعتبار موږ ډېر اعتبار کوو په ماما په کاکا د کور په موټروان په اشپز په ګاونډي د کاکا په زوی دا تر ټولو لوی مورد دا ده چې زه هیله کوم چې په دې مورد کې هېڅ ډول اعتبار ونیسي هېڅ څوک باید اعتبار ونه کړي دا یو دویم د افغانستان کې په افغاني کورنیو کې د جنسي روزنې مسله ده موږ هېڅ جنسي روزنه یا سکس ایجوکیشن یا آموزش جنسي نه لرو جنسي روزنه نه ورکو خپل بچو ته یو شرم یې ګڼو هېڅ نسته نه په ښوونځیو کې سته نه په رسنیو کې سته نه په جوماتونو کې سته نه په کورنیو کې سته جنسي مسله یو تابو ده هېڅ څوک هم حتی په پوهنتونونو کې هم چې کله دا مسایل راځي استاد تیریږي یعنی دا زموږ لومړني ځل مصاحبې دي ستاسو چې کار کوئ او یا زموږ فعالیتونه چې مثلا په ځینو رسنیو کې دا مسایل راسپړو او خلکو ته حساسیت کوي یا مثلا کتاب پې لیکو دا ډېر ابتدایي مسایل دي چې موږ یې کوو او که کوم دا یا نشروي یا خپروي بیا هم شل رقم ډار او ویره را سره چې اوس به نو خلک څه وایي اوس به ولس څه وایي فرهنګ به څه وایي دا مسایل باید لږ نارمل شي ځکه چې ډېر عادي او طبیعي او شرعي مسایل دي اکبري صاحب دا کاملا شرعي مسله ده چې تاسو باید د میاشتني عادت په اړوند پوه شئ تاسو باید د احتلام په اړوند یا مثلا په جنسي روزنه چې تاسو درکول کېږي بیا وسی دغه مسایل په دې باور لرم چې تر سره سي زموږ ډیره برخه دغه ډول ستونزې به حل شي څنګه کولای شو د قانوني لارو د ماشوم ځورونې سره مقابله او مبارزه وکړو زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ خاص قوانین نه لرو په اول قدم کې بیا یې کلرو تطبیق کېږي نه مثلا تاسو یو پولیس ته ورسئ مثلا یو ماشوم دی ورسئ ورته وایي چې زه وځورول شوم یا دغه کس په مال داسې او تیری وکړ همالته په پوسټ کې تیری پکې یو وخت ما د کورنۍ چارو له وزارت د ټیم سره کار کوم ما ورته ویل ملګري تاسو خو په یوه دې چې دوی راوساتئ خپل پوسټو کې تیری کوي یا مثلا په خپل محاکمو کې افغانستان یوازینی دولت د ماشوم ته سپام نه کوي یعنی تاسو وګورئ چې د بروکسل کنفرانس ټول نړیوال کنفرانسونه چې په 1990 اولویتونو کې یو د افغان دولت ماشوم اولویت نه و یعنی دوی یاد ته په ټوله کې په افغانستان کې ماشوم لومړیتوب نه ده در حاله چې موږ 13 میلیونه وګړي ماشومان دي یا دوی ته سپام نه کیږي په دې برخه کې خاص قوانینو ته اړتیا ده او په دې قوانینو کې چې کله جوړیږي یو ټیم ته اړتیا ده د یو ټیم چې شرعي متخصصي د شریعت د ټولنپوهنې متخصصي د ښوونې او روزنې متخصصي د اروپونې متخصصي د حقوق په برخه کې متخصصي په خپل د ماشوم په برخه کې د بشري قوانینو او بشري ټولنو یا بشري بنسټونو متخصص او په اصلاح نماینده باید دلته دا ټیم باید په دې کار وکړي دلته یو څو کسان راسي قانون جوړ کړي بس ویلېږي پارلمان تالته را تشویق او خپوري کړي یعنی ماشوم سره یو ډول رقابت دلته روان ده یو ډول دغه څه دي چې د ماشوم حقوقي او عدلي حق او هغه په اصلاح اړتیا لمنځه وړي او دا لویه مسله ده که دا مسله حل نشي نورې مسلې نه حل کېږي ورسره د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې ډپارټمنټ استاد شرف الدین اعظمي ستاسو نه ډېره مننه چې په خپرونه کې مرسته ملتیا وکړه کوربه ده سلامت شئ مایندو او پلرونو ته سپارښتنه ګرانو مایندو او پلرونو د خپل اولادونو د بدن ساتلو لپاره په مهرباني سره هغوی ته د خپل ځان د شخصي حریم پیژندلو په حق زده کړې ورکړئ ترڅو پوه شي چې د بدن کومې برخې شخصي حریم دی همدارنګه دوی وپوهوئ چې له مور پلار او که چیرته اړتیا وي ډاکټر پرته نور هیڅوک د دې حق نه لري ترڅو د دوی شخصي حریم وګوري او یا یې هم لمس کړي او خپل ماشومانو ته دا هم ورزده کړئ ترڅو د نورو کسانو له شخصي حریم کتلو او لمس
لمس کولو نه ډډه وکړي. ګرانو مایندو او پلرونو، ځینې تیری کوونکي کسان ماشومانو ته په ناز ورکولو او مهربانۍ لمس کولو سره غواړي د ماشومانو په شخصي حریم تیری وکړي. شاید ماشوم هم متوجه نشي چې تر جنسي ځورونې لاندې راغلی. دلته ستاسو دنده ده چې ماشوم مو له دا شان ناز ورکولو او کړنو به خبره کړئ او هغوی داسې وروزئ کله چې له یو داسې حالت سره مخامخ کیږي، نه دا چې خبره له تاسو پټه کړي بلکې تاسو په هر څه باندې به خبره کړي. د چوپتیا ماتو خبرونه درنو مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل د ماشومانو د ناوړه ګټه اخیستنې پر وړاندې د بیلابیلو خلکو په خبرګونونو مو په نننۍ خبرونه کې بحث او خبرې وکړې. تر بیا او بل خبرونه چې تاسو درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو په بخون کې الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.